که ته چېرته نرمې خبرې شروع کړي که نه اکثره خلک تا ته خطاب کوي چې لکه دا بزدله دی او که چېرته تا سختې خبرې شروع کړي مطلب دا چې حق بیان دې شروع کړو ستا باره کې وایي چې دا بد اخلاقه دی. نو دا دنیا داسې یو ځای دی چې دلته خلک ډېر کم تا نه خوشحالېږي. یوه ډله نه یوه ډله ته چې خبرې کوي هغه په مقابله کې به نه خفه کېږي. نو ځان کې دا صلاحیت پیدا کا په ځان کې دغه هنر پیدا کا چې د خلکو د خوشحالۍ د جیل نه تر وځي چې خلک تا ته خوشحاله شي. نه ځان کې دغه ماده پیدا کړه چې زه به خپل رب خوشحاله کوم. هغه رب العالمین چې تا نه خوشحاله شو ټوله دنیا دې د تا نه خفه. یو صحابي باره کې راځي چې هغه د عائشه رضی الله عنها نه یو نصیحت غوښتی و چې ته ماته ولیکه چې زه هغه باندې عمل وکړم. دا نصیحت یې ورته ولیکه چې ته ګوره د الله رضا لټوه اگر که ټوله دنیا د تا نه خفه په دې باندې عمل وکړه رب العالمین به نه راضي شي.